ګورې دوستانو، که چېرته تاسو غواړئ چې موږ ته کم کس موبایل کوي یا زموږ موبایل ته کم موبایل راځي، په هغه باندې دغه شان لوک لګېدلی وي. که څوک غلط لوک ورکړي یا چاته ستاسو لوک نه وي معلوم، هغه به نشي کولی چې ستاسو موبایل اوچت هم کړي. که چېرته بیا تاسو لوک صحیح طریقې سره ورکړئ، نو بیا به دوستانو تاسو کولی شئ چې هغه موبایل چې کم دی اوچت کړئ. نو اوس په دې ویډیو کې بالکل همدا طریقه زده کوو چې موږ ته څوک موبایل کوي، د هغه موبایل کولو باندې موږ تاسو لوک څنګه لګولی شو. بس ویډیو ته راهره ګورئ. په دې ویډیو کې مکمله دا طریقه تاسو ته در زده کوم چې تاسو ته څوک موبایل کوي، په هغې باندې تاسو څنګه لوک لګولی شئ. نو دوستانو، لکه د ویډیو اول کې تاسو وکتلو، که چېرته تاسو هم غواړئ چې موږ ته څوک موبایل راکړي، هغه زموږ بل څوک اوچت نه کړي، نو په دې ویډیو کې دا طریقه زده کولی شئ. ګورئ، لکه ویډیو په اول کې چې تاسو وکتل، څوک چې موږ ته موبایل راکوي هغه به پاسورډ غواړي. کله چې تاسو لوک هغه پاسورډ کولاو کړئ، هغې نه پس به تاسو کولی شئ چې موبایل چې کوم دی ریسیو کړئ. نو که چېرته تاسو هم داسې طریقه د خپل موبایل کې داسې سیټینګ کول غواړئ، داسې لوک ورلګول غواړئ، نو د ویډیو ته راهره وګورئ. د دې لپاره به تاسو یو اپ ډاونلوډ کوئ. د دې لینک به تاسو ته په اولني کمنټ کې هم میلاو شي. کنې تاسو پلی سټور کې انکمنګ کال لوک ولیکئ، دا اپ خپل موبایل ته انسټال کړئ او بیا یې اوپن. د اوپن کولو سره دلته کې تاسو نه یو څه نه څه لوډینګ کوي، نو لوډینګ وروسته به تاسو په دې کې یو څه نه څه سیټینګ کوئ. دوستانو ګورئ، د لوډینګ وروسته تاسو ته که چېرته ایډ راشي، نو په ایډ کلوز بټن باندې کلیک کوئ. هغې وروسته تاسو ته وایي پرووایډ پرمیشن. دلته کې کم پرمیشن چې وي دا به تاسو ورته الاو کوئ. په اولني دې نشان باندې کلیک وکړئ. بیا دلته کې دوستانو په اوکې اپشن کلیک کړئ. هغې وروسته په دې طریقې سره تاسو سیټینګ ته بیایي. په سیټینګ کې د همدې اپلیکیشن په نام کلیک کړئ. بیا دلته کې دوستانو دا بټن آن کړئ. د دې نه وروسته تاسو بیک همدې ایپ ته راشئ. ګورئ، دلته کې په دوهم سور نشان باندې کلیک وکړئ. بیا دوستانو په الاو اپشن کلیک کړئ. هغې وروسته دوستانو دلته کې تاسو ته سیټ لوک ټایپ وایي. په دې ځای کې تاسو یو لوک پې ورکولی شئ. نو په سیټ لوک باندې کلیک وکړئ. دلته کې تاسو ته وایي چې پین کوډ ورکول غواړئ که نه بټن، نو تاسو ورته بټن سلیکټ کړئ، یا که تاسو پین کوډ ورکول غواړئ پین سلیکټ کړئ. بیا دوستانو په سیټ پین باندې کلیک وکړئ. په دریم اپشن دلته کې تاسو خپل پین کوډ چې کم لوک ورلګول غواړئ هغه ورکړئ. بیا دوستانو دلته کې نیکسټ اپشن کلیک کړئ. په نیکسټ باندې کلیک کولو سره بیا همغه شان پاسورډ چې کوم دی ورکړئ، په کنفرم کلیک کړئ. اوس دوستانو دلته کې په دې طریقې سره راځي. تاسو ته انیبل لوک په څلورم اپشن کې انیبل لوک وایي، دا اپشن ورته آن کړئ. د دې آن کولو وروسته دوستانو په پنځم نمبر کې تاسو ته سیټینګ اپشن درکوي. په سیټینګ باندې چې کلیک وکړئ، دې ځای کې تاسو نور هم ډېر اپشن دی چې هغه کې تاسو سیټینګ کولی شئ. دوستانو دلته کې به تاسو ته یو څه نه څه ایډ راځي. د بیک بټن یا د کلوز بټن سره هغه ایډ چې کوم دی ختموئ. اوس دلته کې تاسو ته نور اپشن هم درکوي، خو په دې طریقې سره دا ایپ کار کوي. کله مو چې دا سیټینګ وکړو، د دې ایپ نه ووځئ. تاسو ته چې څوک هم موبایل کوي، نو په دې کې به تاسو نه پاسورډ غواړئ. کله چې پاسورډ ورکړئ، بیا به تاسو هغه موبایل چې کوم دی ریسیو کولی شئ. دوستانو، که د ویډیو نه مو څه زده کړي وي، له خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ. همدغه شان نورو معلوماتو لپاره زموږ فیسبوک پاڼه در سره فالو کړئ. تر بلې ویډیو د لیدو په امان.